راغلی زه تا نه سوال کوم چې ته ما ته وایې که نه چې دا اشغال نه وه په کوم اساس راغلی غوږ ورته ونیسئ والا اخرنی کوم نظامي ده له پرتوګ د ورته ډېر واغوست اس بي زما په ان باندې دا ستا له نظره پرتوګ دی نه د ما په ان باندې چې ته کومې خبرې کوې دا ته خپلې خبرې کوزی صاحب ته ټول ملت ته اجازه راکړه زه تا ته چی وایم د افغانستان خاوره تنها د طالبانو دولت پورې تعلق نه لري که ته د افغانستان د ولس په هکله باندې تا نه یو څوک سوال کوي ته به د ولس په هکله باندې ولسي جواب ورکړې زه د یو 15 کلن د 6 کلن ماشوم په حیث باندې د طالبانو که په زور حکومت که په ظلم حکومت که په هر چی شي حکومت زه په هغې کې خوشحاله وم نه زما پلار تلی زما نیکه تلی نه زما غر نیکه تلی په معاهدو کې امریکایانو ته نه ده ناست ورته یې نه دي ویلي چې امریکایانو تاسې رئیسئ موږ د دې طالبانو نه خلاص کړي خفه کېږه مه ما دا خبرې ته په کماله ما پرېږده چې زه خلاصه کړم زه درته چی وایم طالب د سرو ټانګونو سره راغی جګړه یې وکوله امریکایان یې وسړل د هغې نه موږ ناچاره وو موږ همالته تر همغه وخته پارې پاتې سو موږ ویلې چې دغه طالب چې راغلی و موږ یې حق و حقوقو ته نه پرېښودلو دغه امریکایان چې راغلي دي دوی به والا واقعیت چې دا به منپسنده خلک دي وخل به دا پسند خلک دي دا به موږ ورسره پاتې سو حتی زموږ رئیس جمهور ورسره پاتې سو آخر معاهدو کې ژمن ورسره پاتې سو اما دوی لکه څنګه چې تجاوز کړی و افغانستان ته راغلي و سرو هغو سره موږ ورسره پاتې سو موږ سره په معاهدو کې تر اخره پورې زموږ هېواد یې واخیسته په ټول لوی لاس یې چې چا نه اخیستی و همغه ته یې په لاس باندې ورکړه خپل منافع یې پکې پوره کړلې زموږ هېواد یې چې چا نه اخیستی و همغه ته یې په لاس باندې ورکړه څومره ویډیو چې ښکاره کړي و هغه شیان زموږ له لاسه ورکړل زه سپیشل فورس اورو زه بریوزم یا لایف د تا د ټول عمر پکې وغږېږه ښه اجازه راکړه زه ستا په موضوع په خدای که پوهېږم چې ته په کوم کله یې سر کوې کله یې پای کوې کله یې بل کوې ته وایه زه 6 کلن وم په هغې کې خوشحاله وم نه زما پلار تللی نه مې ورور تللی ولې چې دا نورو پلرونه په زوره بېوه کېده په شمال کې جنګېده په شمال کې په وژله د هغو پلرونه نه وه وروڼه یې نه وه ته که کشر وې ستا پلار ستا ورور ستا د کورنۍ څوک په جلب جس په زوره نه دي بېوه سوي په شمال کې نه دي جنګېدلي نه دي وژل سوي د نورو په زرګونو ووژل سوه په زوره به د کورو څخه بېول په شمال کې به یې جنګول په وژله به جانه جنګ چې داخل په چوکۍ باندې جنګ کوي هغه د تا مسله ده نو ته د داخل په چوکۍ په ساتر باندې ته نسې کولی چې هغه ډېره لاړ شي 2 څلوېښت ملکه راوړي په افغانستان جرئي صاحب ودکه الکوزی صاحب دا خبره چې ته کوي دا خو طالبان هم کوي فرق تا او د طالب ترمنځ څه شی ده زما د طالب ترمنځ فرق دا دی چې طالب وایي زما جګړه په حقه باندې وه زه وایم چې نه تا ورته زمینه برابره نه کړه ته او امریکایان یو شی زه وایم طالب د امریکا یو پروژه ده زه درته وایم چې طالب د امریکا یو پروژه ده ګوره الکوزی صاحب دا خبرې دي بیا بل چا باندې معنا که زموږ په خبره باندې ځان راسره پوه کوي تا د خبرو همدغه معنا ده کله چې طالب امریکا دلته راغله لته اشغال بولي بیا د طالب جګړه پر حق ده د هر اشغالګر په افغانستان کې چی غني دا 200 ملکونه د اشغال چی غني د هر اشغالګر پر وړاندې جنگیدل بیا د هر افغان حق تر څو چې جنگیدل دي بیا د نو سجان سي ګوره ټول سربازان چې په دې هیواد کې وو بیا د ټولو مردار دي نو دا نه هغه ته زمردار اساس باندې څوک چې د امریکا خبرو معنا هم ده خبرو معنا ده کله نسی ویل چې تی ګوره زه په افغانستان کې چې ما ته تول چې ما اسلحه خشته و یا تاسو له خشته و ما ته ویل چې مونږ ویل چې دا خلک به په معاهدو کې مونږ سره ژمني د افغانستان په جوړښت کې به مونږ سره ژمني په دې باندې به ته سره خلاص کې ما په دې باندې نه ده ورکړې چې انډیواله ده که زه پوه وای چې دا د خپل هدف د پار راغلی او دا نظام اخلي اخره کې امریکایانو ته بیرته هغه ته سپاري چې نوم د طالبانو ته سپاري نو به زه هېڅکله د امریکایانو سره به نه پاتې سویم نه به یو ورځ په نظام کې پاتې سوم دا پاکه خبره الکوزی صاحب دا هېواد د خاوره تا دی که د امریکایانو ده دغه امریکایان په دې مجبور چې کلونه به دا خاوره تا ساتله او د تا په هېواد کې به عسکري کوله دا منطق ښکارېږي طالب ته پیسې چا ورکولې
نه زه په طالب باس نه لرم در نو سره دا طالب باندې باس نه لري خو ما نه زه په طالب باس نه لرم زه چې دی ووهلم زه زه تا دی دې خبرو ورته تا ماته په حق را نه طالب طالب ته پیسې چا ورکړي الکوزی صاحب دغه تحلیل کوم چې ټول حمایت د طالب کوي زه خو دغه تحلیل کوم ستا خبرو ته طالب ګوره ته چې ما د طالب حمایت خبره کوي غزان ته خبره د ورور جان دا ستا تحلیل ستا خبرې ټولې زه چې دا خبره الله معنا لري که چېرته افغانستان اشغالي د هر عالم نه پوښتنه وکړي که چېرته افغانستان اشغالي د طالب جګړه پر حق دی کماندان صاحب الکوزی ځکه طالب ته راتګ دا سبا بل سبا ځي وطن ته اسماعیل وروره دا ګوره ډېرې بدې خبرې دي که نه لکه وطن ته روانې چې خبرې ټولې د طالب د طرف څخه زه تا ته چې وایم ته ماته وایې د 240 ملکونه 22 کاله په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا ډر وتل کم معنا ورکوي ته یې ماته وایه زه دغه کومه خولۍ چې ستا په سر د کوم لباس کې شته دا د چا برکت دی دا د ما د خپل ځوانانو برکت دا ستا د ځوانانو دا د دې جمهوریت د 240 ملکو د زور برکت دی حاجي صاحب زه له ده دا سوال لرم دا لباس اغوستی دا نو بیا خو معلومه خبره شوه بیا نو خو زه د 240 دا نو دا وګوره دا شی ولې نه سوه اغوستلی چې دغه 240 ملکو برکت دی ستا د نظامي لباس په تن دی او عکس یې اخیستی دی پر پرایل دی درول دی دا د دغو 240 ملکو برکت دی چې دا برکت نه وای په خو بل یو نسي اغوستی دا عکس دا لباس نظامی صاحب دا خبره غلطه ده دا خبره ګوره غلطه ده چې دغه هیواد د ماته امریکایان وساتي او امریکایان ولې د دې وطن نه ووتل وروره د دې هیواد ساتنه د دې وطن ساتنه د موږ خپل د خپل تاریخي مسولیت په امریکایانو باندې مو راړوي چې امریکایان د ماته دا وطن وساتي ولې د تا ملت تغریتا ولسونه دغه د تا نهادونه دي څه په خطر باندې امریکا په تر عمره پورې هلته پرته وه چې نظام یې درته جوړ کړ پیسې درته درکړلې په زرګونو ډالر یې درته درکړل دفاع به دې کړی و خپل وطن به دې ساتلی امریکا خو د تا د وطن د ساتنې مسؤلیت په غاړه باندې نه لري خبر باندې نه زه نه پوهېږم چې ته نه سر خلاصه نه یم نه زه پې سر خلاص وم زه تا ته دا وایم چې طالب ته پیسې چا ورکولې تا نه دا سوال کوم لومړی زه ورکه دا به پرېږدو چې امریکایان څنګه راغله یا څنګه رانغله دا به پرېږدو چې غني صاحب امریکایانو سره معاهدې امضا کړې د کومې امضا کړې د چې په خاطر امضا کړې دا به هم پرېږدو چې امضا کړې د غني نه وړاندې په بون کې معاهدې سوي دي له امریکایانو نه اخره کې چې د پاتې کېدو غني باندې به مسؤلیت نه وراړوي او امریکایانو هغه وخت له تا نه مشروعیت واخیسته نه خبره کوي طالبانو له تا نه امریکایانو له تا نه هغه وخت مشروعیت واخیسته کله چې په بون کې ته ورسره کېناستلې دا د کرزي صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ جنجال په څه شی باندې و هغه معاهدې دي چې په خاطر باندې وي چې افغانستان کې چې دوم ځل د ناټو ځواک پاتې کېدلو په خاطر باندې چې څلور کلنې نورې معاهدې وي امضا کېدلې چې په افغانستان کې باید دې معاهدې خو موږ ونه لیدلې څه سولې صحیح ده پروا نه کړي زه صحیح ده ورکه هغه چې تا ونه لیدلې هغې نه به زه بیا سبا تا ته ویډیو جوړه کړم همغه ویډیو به بیا زه شیر کړم ډېره ښکاره کړه چې د امریکایانو ترمنځ بیا زه شیر کړم نه ته ماته د امریکایانو د ولسمشر غني ترمنځ 15 کلن تړون راوښیه مهرباني وکړه خو زه تا ته باید ویډیو پوره شیر کړم که نه هغه د جنجال بسته ویډیو به شیر کړم د کرزي صاحب د اشرف غني صاحب کرزی ګوره په افغانستان کې د بدبختیو لامل همدغه کرزی و ولې کرزی و کله چې په بون کې د مقام او قدرت ته خوشاله کېدل لنډغرې راوستل هلته ځای په ځای طالبان یې ولې طالبان د نظام برخه یې ولې نه ګرځوله د نظام برخه یې ولې نه ګرځوله په اولو کې د جمهوریت طالبان سوال ده درته چا راوستل ته ما نه نور سوالونه مه کوه زه تا نه سوالونه کوم طالبان چا راوستل چا چې تړونونه ورسره وکړل چا ورسره او چا چې د پټو دروازو تر شا خبرې ورسره وکړلې چا ورسره وکولې کرزي جمله سیاسون امریکایانو طالبانو تاسو چا سره ملاتړ تاسو چا راوستلی مونږ د ولس بچیانو هلته یو مشروع نظام رامنځته سه د مشروع نظام په منځ کې موږ خپله دنده او مسؤلیت مخې ته وړو مشروع نظام چا رامنځته کړي دا مخکې خو دا شپې چې 240 نفر ولاړ ول تا په مخ باندې دا د سپیشل فورس واوره کما واوره څه کوي دلته د ولسمشر دلته لوی جرګه رامنځته سوله موقتي ولسمشر انتخاب سو دغه نه وروسته انتخابات وسول د انتخاباتو نه وروسته اوله دومه دوره د کرزي تکمیل سوله بالاخره ولسمشر غني راغی دلته مشروع نظام موجود دی ولس رای ورکړي او که چیرته اشغال موجود وای
د ولس رای خو هم باطل او بیا خو د ولس رای هم هیڅ ارزښت بیا نه درلوده. وخت کې چې یو ملک اشغال وي اشغال چشته وایي انتخاب حق لري ته اشغال چشته انتخاب وایي حق لري. اشغال هغه ته وایي چې د تا د ټول هیواد بشپړ حاکمیت د بیګانو پر لاس کې دی ته اشغال وایي. ستا بشپړه ته حاکمیت د اشغال لپاره کوم بل تعریف لري مهرباني وکړه موږ به درنه زده کړو. ته وایې چې د نظامي لاله موږ به درنه زده کړو. ته وایې چې اشغال هغه څه وایي چې تا بشپړ هغه د چا دغه کې دا دوه سره حکومت چا جوړ کړ؟ دا جواب ده. ته ماته وایې که نه زه خپله وایم نه ځواب ده که نه ده چې ته ماته وایې که نه دا بشپړه حاکمیت په هکله درته وایم دا ستا بشپړه حاکمیت په خاطر د دې جواب درکوم. ته وایې بشپړه حاکمیت ده زه همدا به درته وایم تا د اشغال دا خبره به ومنم. ودرې اوس بشپړه حاکمیت ته د دوه سري حکومت وایې چې په افغانستان کې ولې دوه سري حکومت راسم چا جوړ کړ دوه سري حکومت چې موږ بشپړه حاکمیت درلود اساسي یو لحظه خو وخت راکړئ لکه زه صرف جواب درکوم. افغانستان په جګړه کې یو ښکیل هیواد و. ټول هیوادونه کله چې په جګړه کې ښکیل وي دا ډول مسایل مخې ته پکې راځي. افغانستان یو داسې پرمختللی هیواد نه و. نوی جمهوریت پکې د سید سردار داود خان دوره وګوره دغه نور نظامونه پسې وګوره بالاخره همدغه ځای ته دا نظام پکې سقوط سو له دې نه شاته شي. دغه ټول نړۍ کې دغه نظامونه دغه دورې دغه مرحلې طی کوي. نور نړۍ کې دغه جمهوریت نظامونه پاتې دي دغه ټول له دې مرحلو نه راوتلي دي، له فساد نه راوتلي دي، دوه سره حکومتونو نه راوتلي دي، ټول جنجالونه راوتلي دي. له هغه نه وروسته بیا دغه نتیجې ته رسېدلي دي. دا په دې معنی نه ده چې په هیواد کې دوه سره حکومت موجود او عبدالله هلته نارې ویلې غني دلته نارې ویلې. دا په دې معنی نه ده چې ستا هیواد اشغال دوه افغانانو په خپلو منځو کې په رایې باندې سره بد و. دې کې د اشغال څه معنی لري؟ دلته د حکومت ټاکنه څه معنا لري؟ دوه افغانانو د رایې په اساس سره بادو دا په نړۍ کې یو معمول ده، دا خو نورمال خبره ده. زامي لالا دا هم درته ومنله چې دوه افغانانو د رایې په سر بندو چا جوړ کړل د رایې په سر؟ افغانانو سره جوړ کړل. کوم ځای نه څوک راغله مېلمه چا جوړ کړل؟ تا ونه لیده په خپلوړه کې څوک ناست و؟ دا خو معلومه خبره ده امریکا راوست. نظامی لالا نن نظامی لالا نه وایي حقیقتونه نه وایي. نه کوزی صاحب ګوره په افغانستان کې ټول د فساد منبع دا راته ووایه که نه دا ومنه په افغانستان کې ټول د فساد منبع امریکایانو. ګوره یو خو د نړیوالو په سطح باندې چې امریکایان په افغانستان کې موجوده و ټولو نړیوالو ویله چې افغانستان په امریکایانو په افغانستان باندې اشغال کړی. ټول نړیوالو دا ویلی چې دا هلته پراته دي. دا یې داسې نه دي ویلي چې دا په د معاهدو په شکل باندې تلي. نړیوالو ټول ویلي ځکه دوی د تورستانو د وژلو د ختمولو په خاطر باندې تلي. اوس ګوره اجازه راکړه زه تا ته هغه خبرې کوم د تاریخ له لحاظه کومې خبرې تا ته کوم. هر هغه څوک چې مثلا دغه د افغانستان خاوره د تنها د ملا محمد عمر پورې تعلق نه درلوده. که چیرته د افغانستان د کل نظام د مثلا د کل د ولس په سطح باندې څوک تلي وی او امریکایانو ته پیشنهاد کړی وی چې زموږ له وسې دغه خلکو سره پوره نه ده یا موږ ته داسې یوه ډله راکړئ چې موږ دغې خلکو نه ازادي واخلو د دې تر څنګ باندې صحیح ده. مثلا اما که چیرته یو څوک د ولس خبره هېڅوک نه مني ما پرېږده دا خبرې. ته ولې په تیرو باندې بحث کوې لکه طالبانو په څېر باندې؟ زه په تیرو باندې په دې باندې بحث نه کوم. زه تا ته هم چې ما اصلي مطلب ولې په تیرو باندې بحث زما مطلب دا دی چې امریکایان غواړي چې ځان ته هغه برات ورکړي. طالبان هم په تیرو بحث کوي ته هم په تیرو باندې بحث کوي. زه تا ته دا وایم چې امریکایان وطن لپاره ژمن نه دي ما دلته د امریکا دفاع نه ده کړې. که امریکا که هر څوک وکړي اشغال وکړ شي هغه ولاړ له منځه ولې په اوسنیو شرایطو باندې بحث نه کوي؟ اوسني شرایط اشغال باندې بحث نه کوي. اوس افغانستان اشغال دی نه اوس افغانستان اشغال دی که نه دی اشغال؟ د کوم شي لحاظه وایي افغانستان اشغال دی که نه دی؟ ته خو اشغال خو د کوم لحاظه ما ته وایې چې اشغال دی؟ ته ما ته وایې چې اشغال دی که نه دی د کوم لحاظه اشغال؟ دغه پرون چې پاکستانیان راغلل تا په هیواد کې برید ترسره کړ دې ته په کوم نظر باندې وګورې؟ پاکستانیان راغلل تا په هیواد کې دا یو ځل نه دی دوم ځل نه دی دا څو کرات برید ترسره کړ. وګونیسه خپله داخل افغانستان چې ده خپله افغانستان چې ده افغانستان د نظام د سیاسونو د خوا نه اشغال ده.
یعنې خپله افغانستان زما چې دا سوال افغان زه په بهرزه بهرني دښمن باندې غږیږم زه تا ته اجازه ما ته ګوره پخوا که موږ چېرته لیدل د امریکایانو یا د ناټو یا د دوی ټانګونه موږ لیدل چې د اشغال هغه اصلي معنی یې ورکوله چې لیکلي وو چې 10 کیلو 10 متره زما خواته نږدې نه سو که نه ولم دی نن به ته د یو پنجابي هلته هغه معلوم نه کړې چې پنجابي زه په تیر در سره باس نه کوم جناب نه خو زه تا ته وایم که نه زه تا ته وایم چې د سیاسي نظامیانو د نظام د خوا نه اشغال ده دا منې دا به منې چې د سیاسي د نظام د خوا نه اشغال ده الکوزای صاحب مشخصا زما سوال ته جواب راکوي که نه راکوي د پاکستانی ځواکونو فزیکي اشغال نه ده د برمل ولس فیزیکل اشغال نه ده یو وروره ته دا فزیکل اشغال څه شي ته وایې یو څوک راځي الوتکه راځي ستا په هیواد کې دننه بمبار کوي دا په کوم شکل بمبار کوي دوی هلته فزیکي شتون نه دی راوړی نو که چېرته مثلا دا خبره سو هغه وخت کې خو ته نه هغه نور وخت بیا تېرته لاړلې نه بیا تېرته ولې لاړلې نه خو اوس افغانستان په داسې یو حالاتو کې ته ماته بل شی در سره منم الکوزای صاحب صبر وکړه ما ته اوس اساسي په تیر کې چې هر څه ته شی وایې هماغه در سره منم خط وسوله خبره راځو اوسنیو شرایطو ته په اوسنیو شرایطو کې کراتو باندې پاکستانی پوځیان راغلل په افغانستان باندې وسوال بریدونه تر سره کړل دا اشغال دی که نه دی زه تا ته ما ته ویل چې د سیاسي نظامونو له خوا نه اشغال دی ولې په دې خبره نه خلاصه که چېرته افغانان ګوره که زه تا ته دا وایم ګوره هغه نظامي لاله هلته ما تا کورنۍ لرو زما 5 ورونه دي تنها خو ما ته نه وي چې د وطن په سر باندې ازادي ورکړو زما 5 ورونه دي همداسې مثلا 500 ته زما فامیل رسېږي همداسې 50 ته تا فامیل رسېږي همداسې تنها ما تا داسې خلک نه یو چې دلته رئیسو که موږ مثلا په هر ځای کې د افغانستان پنجابی وینو د پاکستان هغه زری حسابونه په افغانستان کې وینو دا خلک راجګېږي د هغې په وړاندې باندې نظامي لاله موږ باید د ولس ته په دې سترګه هم نه ګورو چې پنجابی هلته ګرځي ما تا باندې او زما ستا ورونه او زما ستا پلار ورته سترګې ټیټې کړي او که چېرته موږ تاسو وایو چې هو امریکایانو غوندې لکه که تاسو وایئ چې د امریکایانو د دې ترمنځ فرق چې ده هغه بیا بله خبره ده الکوزای صاحب تا تر اوسه پورې هېڅ داسې خبره نه دی کړې چې طالبان د پاکستان له خوا نه حمایه کیږي او ملاتړ کیږي تا تر اوسه دا بېشکه دا د پاکستان له خوا نه حمایه کیږي د طالبانو 2 ډلې دي اجازه راکړه چې اوس طالبان درته تشریح کړم د طالبان 2 دانې ډلې دي چې یو د حقاني ډله ده چې یو دانه د ملا هیبت الله ډله ده دا دواړه ډلې چې دي پخوا چې د ملا د حقاني شبکه چې وه دا د عیسی دپاره ډېره ژمنه شبکه وه ځکه چې د هغه د پخوا د وختونو د جهاد د وختونو نه پاتې سوې خبره وه دوی ته دا د هغوی سره پاتې سوی کله چې امریکایانو په دې باندې هغه ورکړل مثلا انعامونه پې کېښودل د امریکایانو ته سړی نږدې سو د آی اس آی نه مخکې د آی اس آی په واسطه باندې امریکایانو ته ځان نږدې کوو او آی اس آی نه یې خبره راټینګه کړه رسما یې امریکایانو سره ارتباط الکوزای صاحب خیر دی له ما سره اوږده بحثونه مه کوه لنډ سوالونو ته جواب پرېږده کنه چې زه درته وایم چې اوس دغه شبکه چا پورې تعلق لري خدای ته وګوره زه تا اوس پکې ښه وبادم پکې پیدا کړل حقاني طالبانو ته نږدې وو پلانکی طالبانو پاکستانیانو ته نه و نږدې وروره دغه امارت جوړ کړی چا ده دا امارت جوړ کړی چا ده خدای ته وګوره یو خو په دې پرېږده چې دغه ورته نږدې ده دا ورته لرې ده دا لرې نږدې څه کوي غلام دغه که نږدې وي که لرې وي مشخصا چې زما دا دواړه چې غواړي ته ما نه غواړې چې زه درته وایم چې خدای دې بیخ که ته غواړې چې زه درته وایم چې دا دواړه چې کوي چې نه کوي که نه تېر به سمه زه دواړه غلامان دي صحیح ده خلاص خبره کې که دا یو سوال زما په زړه کې ذهن کې پاتې دی دی را جواب که د تېرې ورځې بریدونو ته په کومه سترګه ګورې تجاوز زمونږ او ستاسو خور مور وطن باندې تجاوز هر جنسي ما درته ویل چې تجاوز ده تجاوز د چې مې درته ویل زه په تجاوز نه پوهېږم الکوزی صاحب ما تا ته ویل چې بیا د بید مافي زمونږ او ستاسو کورنۍ په شپې ویده ده پنجابیان پرې راځي هر کار پرې کوي دغه ته وایي تجاوز خلاص او سرنوشت کور والا دې ته باید شی ویل کېږي دې ته وایي تجاوز ډېره ښه دا چې هر چا حریم باندې ته تجاوز کوې په هر چی شي باندې تجاوز کوې په هر چی شي باندې د هر چی حریم باندې چې ته تجاوز کوې تیری کوې خبره د بریدونو چې امریکایان هم بریدونه کول پاکستانیان هم بریدونه ترسره کوي برید ده نو دې ترمنځ تفاوت څه شی ده هېڅ فرق نشته
امریکا برید او زه درته چیم ګوره نظامي لاله خبره یو خو یې خلاصه. موږ وایو تاسو یې طرفداري خبرې دا زه چې کومې خبرې تا ته کوم ما هغه خبره خبرې خلاصه. کړي قسم که زه یو طرفداري کوم ما هغه خبرې کړي چې هغه حقایق خبرې کړي ظالمه زه د سیاست د پوهنځۍ نه فارغ یم یعنې زه داسې نه یم وطن نه به موږ ته له ځان سره شی راوړې ورکې که الو کوزه صاحب جان ته صبر وکړه اسماعیله زه یو خبره کوم وبخښه قومندان صاحب الو کوزه صاحب د 2015 نه زه تا ګورم د 2015 نه تر نن تاریخه پورې ډېر سپینې دي ویلې ډېر د نظامیانو طرفدار دي ډېر یاره الو کوزه صاحب بس ډېر سپینې مه ویوه ډېر سپینې دي ویلې او تا دې خلکو سره څه وکړو تا سره یې څه وکړو نه زه اوس هم قسم د سپینه وایم زه دا وایم که نه اسماعیل وروره زه ودرې یو خبره وکړم بیا ته دې خبرو ته زه چې وایم امریکایانو که په معاهدو باندې زما سربازان یې په دغه نیمۍ لاره نه وی پرېښي ما باید د هغې هره خبره منلې اما که موږ یې په نیمۍ لاره پرېښودلو نو موږ سابه کړې وه چې امریکایانو باندې موږ باور کړی و خلاصه خبر یا وروره الکوزی صاحب تا د پولې د پټي بل سر رانیولی ده ته نن بلې خواته روانې عجب منطق وای عجب خبرې کې نن ته ولاکه نن په خپله خبره پوهېږې الکوزی صاحب خبر نه سي امریکایان راغلي وطن اشغالو بیا وایي چې د طالبانو جګړه درسته نه وه یعنې څه شی دا خو منطق نه سي کېدلی خو طالب چې امریکایان راغلي افغانستان په دغه داسې خبرې کوي که نه طالب خو د افغانستان په منافع باندې نه جنګېده خو د طالب جرګړه به هلته ما په حقه ګڼلې وه چې کله دا چوکۍ باندې ناست وی افغانستان ولس ته یې ویلې وی چې ښه راغلاست رئیسئ دغه موږ ناټو نه تاسو ته وطن خلاص کړو تاسو ومنئ خو طالب د پاکستان په وړاندې باندې جنګېږي امریکا د دغه سامان په زور باندې د سرو ټانګو په سر راغلی وه هلته پرته ولې د حقایق نه مني ولې مې په عذابه صحیح ده خو دا قضاوت به اوس دا خلک وکړي هلته وایي چې امریکا راغلی و افغانستان اشغالو بیا دلته وایي چې د طالب جګړه درسته نه وه یعنې څه شی خو زه درته بیا وایم چې طالب د افغانستان د ازادۍ په خاطر نه جنګېده طالب د پاکستان یوه لاره او صرف د فقط د چوکۍ په خاطر جنګېده کله چې د چوکۍ هدف سي هلته خو بیا د وطن پاکول له منځه نه ځي اوس که ته د جهاد خبره کوې راځه ویتنام موږ نه مخکې تاسو امریکایان شړي دي هغوی خو ستر جهادیان دي خیر هغوی هم قوي جهاد کړی ده نو هغوی هم امریکایان سړي دي مخکې نه څنګه ویتنامیان امریکایانو سره پاتې نو موږ او تاسو نه مخکې ویتنام امریکایان وشړل لږ بېګا ته لږ چورت پې ووایه چې تا چې ویلې زه هم دا خبرې چې ما کړي زه بیا هم پرې ولاړ یم زه تا ته چې وایم نه لږ چورت پې ووایه زمونږ ډاکټر صاحب اشرف غني سره یې دوکه وکول امریکایانو پاک او محمدي خبره درته وکړم د افغانستان ولس سره یې دوکه وکوله زه د امریکایانو په دوکو په دې مسایلو باندې پاس نه کوم نه د امریکا مدافع وکیل یم د امریکایانو په دوکو باندې بحث کوې ته د ناټو په وجود باندې بحث کوې د ناټو وجود ته هغه وخته پورې به موږ منلی وی که تاسو د بن د کانفرانس معاهده میثاب باندې میثابوئ همغه به مو منو که تاسو بیا د ډاکټر صاحب د دوم ځل د امنیتي د تړون په خاطر باندې هغه امضا کوي خو په یو باندې هم ژمن پاتې نه سو معاهده چی شته وی عقد چی شته وی عقد کې چې هر څوک مثلا په حق کې تجاوز وکړي عقل منځ ځي که نه ځي متقابل جزاوي ویني که ونه ویني دنه زه یو پوښتنه لرم ته خو د امریکایانو الکوزی صاحب ته ما خبر ورته جواب کوره که دا ما په عذابۍ که دی ما په خبر نه پوهېږي نه زه تا په خبره نه پوهېږم دا باس ډېر شو او داسې کار به وکړو چې ویې کې خدای پاک زه له تا نه یوه پوښتنه کوم الکوزی صاحب صبر وکړه تا نه یې کوم ولسکشر ته نه وایم الکوزي صاحب ته وایم الکوزی صاحب سوال به جواب به ته راکړې الکوزی صاحب وایي چې افغانستان ته امریکایان راغلي او افغانستان اشغال اما د طالبانو جګړه درسته نه وه تا د دې تر شا منطق څه بولې دا خو ډېره ګنګ څه خبره ده دا ډیره ګنګ څه خبره ده او دا سړی به د دې ځواب څنګه ورکړي چې یو خواته امریکایان په افغانستان کې او بله خوا د طالب جګړه دغه نه وه دلته په افغانستان کې ناروا وګڼو ناروا وه نو دا خو د دې معنا دا اوس هم دغه کومه جګړه چې په افغانستان کې کېږي لکه پرون پکتیکا کې د پاکستان
مستقیما تیری دا خپله د پاکستان اشغال وګڼه. څنګه د بل هیواد تیاره راپورته کېږي ستا هیواد اشغالوي. امریکا هم راغلی وه په همدې ترتیب. نو بیا خو دواړو ته باید د اشغال نوم ورکړو. الکوزی صاحب زه تا ته چې وایم دا را سره منې چې طالبانو د امریکایانو یوه پروژه ده. چا طالبانو پروژه ده؟ طالبان د امریکایانو یو پروژه ده. دا معنی چې جنگ چې امریکایانو طالبانو کو امریکایانو که افغانستان چیرته اشغالي بیا طالبان د امریکایانو پروژه نه ده. او چې ده که چیرته افغانستان اشغالو بیا طالبان د امریکایانو پروژه نه ده. ته چې شی خبرې کوي اعصاب دې خراب دي. اعصاب دې خراب دي. زه تا ته چې وایم چې د امریکایانو په وړاندې باندې د طالب پر جګړه ونه ته څنګه د امریکایانو ته څنګه د طالب جګړه د امریکایانو په وړاندې باندې په حق ګڼي. ته اعصاب خراب دي. امریکا خو له طالب سره جنګېدلی نه ده. خو نو خو زه خو همدا وایم خدا دا خبر نه مني. زه درته چې وایم زه تا ته وایم چې ګوره زه تا ته چې وایم ما تا ته بیا وژنه وه په افغانستان کې. ګوره زه درته دا واضح کوم. الکوزی ته څوم په خپله خبره نه درېږي. لاړلې نظامي حالات ته صبر وکړې. ما د اعصاب خراب کړي دي. پرېږده چې زه بل الکوزي صاحب سره وغوایم. ته بند که دا چې زه دا سړی بیا به تا ته قناعت درکړي. الکوزی صاحب زه ورته وایم چې امریکایان د افغانستان ټول ولس ورپسې نه وتلی نه افغانستان. دا صحیح ده وایي چې طالبان موجود او موږ پوهېږو چې طالبان. زه لاړلم موقت وخت پاره. زه پوهېږم چې طالبان الکوزی صاحب د طالب 20 کاله جګړه په افغانستان کې یوازې افغان وژنه وه. طالب په امریکا ټک هم نه دی کړی. او امریکایانو د طالبانو په ګډ سره پلان و چې امریکایان راغلل. صحیح ده. دا خبره ښکاره خبره ده. په قطر کې د دې ټول ثبوت هغلته پروت دی. بیا خو اشغال نه بیا خو اشغال نو بیا موږ څنګه وایو چې اشغال نه و؟ نن هم اشغال دی. خلاصه خبر سوه. نن د پاکستان د اشغال لاندې مستقیما تیری شوی ده. 3م ځل دی. وردی کې جواب دی ما خبر باندې ګوره تا هوښیار سړي نجار سم څومره زر پوهېږي. وردی کې جواب که اشغال نه وي راسئ یو طالب راپورته کوي چې زه ورسره خبرې وکړم چې اشغال دی که نه دی. دا ګز دا میدان تاسو جواب ورکړی اوس څه رقم اشغال ده الکوزی؟ مستقیما د پنجاب د اشغال لاندې دی. نه لکه څه رقم اشغال په څو رقمه یې که نه اوس څه رقم اشغال ده؟ لکه څنګه چې امریکایانو ته دوی د پخوا اشغال چې امریکایان افغانستان کې موجود و هم تیارې موجود و خپله موجود و هم فیزیکي موجودیت و هم اقتصادي هم د ټولو. اوس دا راته وایه چې په افغانستان کې چې ته وایې چې اشغال ده کوم نوی اشغال ده؟ ګورئ څو نوی اشغال دی. اقتصادي اشغال ده در باندې. صحیح ده. جنگي اشغال دی در باندې. تعلیمي اشغال دی در باندې. ملي ارزښتونه د نشته دی. بل اشغال نور توري که سپینې. ته د بیان ازادي نه لري په افغانستان کې. صحیح ده. ستا په ګیره ستا په موبایل کار درلول کېږي. هوایي حریم ودرې الکوزی صاحب. هوایي حریم خو د اشغال ودرې دا مې زمیني اشغال درته وویل. خپل واک کې نه دی. ودرې ته زه اشغال ورته وښیم. د افغانستان هوایي حریم د افغانانو پر واک کې نه دی. هر څوک چې راسي په آزادانه توګه کولی شي په افغانستان کې بمباري هم وکړي او د افغانستان له هوایي حریم نه استفاده هم وکړي. لکه څنګه چې پاکستاني ځواکونه راغلل په افغانستان کې بمباري وکړله. دې ته موږ چې ویلی سو جناب الکوزی صاحب اشغال. تاسو په دې مورد اوس خبرې وکړئ. زه بیرته درته راځم صاحب. دې ته اشغال ویل کېږي. مستقیم اشغال دی. او دا 3 کاله افغانستان د پنجابي اشغال لاندې تور پنجاب د اشغال لاندې دی چې هر څوک ورته اشغال نه وي هغه افغان نه دی. زه هم استخباراتي اشغال لاندې ما هم اقتصادي اشغال لاندې ما هم جنگي اشغال لاندې ما هم د تعلیم د اشغال لاندې ما په هر لحاظ افغانستان دا اوس اشغال دی. څوک وایي چې دا اشغال نه دی؟ 250 تیارې د تور پنجاب راځي پکتیکا او پکتیا بمباروي. دې ته اشغال نه وایي. ستا ماشومان په پکتیکا کې په شهادت رسیږي. دې ته اشغال نه وایي. خو که امریکا هم ستا کور بمباروه تا ورته د اشغال نوم ورکوه. نن زه هم پنجاب ته د اشغال نوم ورکوم ځکه په پکتیکا کې زما عام ولس بمبار شوی ده. زما مسلمانان ماشومان ښځې او نر په شهادت رسېدلي. تا م ویلې چې امریکا راغلی و افغانستان ته زما ماشومان یې وژل. زما په کورونو راته مستقیما پنجابی ستا په کور باندې راختلی. ستا کور یې بمبار کړی. تی بې عزته کړی. ته نور دې ته اشغال نه وایې. ته دې ته څه وایې؟
کم نوم ورته ورکوي؟ الوکوزی صاحب امریکا خو تا راوستې وه که نه امریکا خو امریکا ما نه وه راوستې قربانه که ما څنګه راوستې وه؟ امریکا اسامه پسې راغلې وه افغانستان ته. اسامه خو افغانستان کې نه، اسامه خو جهاد پاکستان. چېرته و د ما یې څه زما کار نشته دی. ملا عمر ورته ویلې ملا عمر ته ویلې ما ته اسامه ته تسلیم کا. هغه ورته ویلې چې دا دنیا په دې بل مخ راوړي درته نه تسلیموم. بالاخره امریکا پسې راغله 250 ورته ولاړ به دوی خو شهادت غوښته. دوی خو ویلې موږ جهاد کوو بیا ولې کو نه وښکله؟ دا ملت یې ولې د امریکا 250 ته خوځې که چېرته لاړل؟ د دوی حکومت که نه و؟ زه اسامه وسله ورسره وه په افغانستان حاکم و ولې 250 نه وتښتېدل چېرته لاړل؟ الوکوزی صاحب اسامه یې خمړ که اسامه کیسه ختمه شو. دا 20 کاله افغانستان کې چا پرېغوست؟ 20 کاله امریکا هغه موږ امریکایانو سره خپل هر هیواد هغه خپل پلان لري. افغانستان یو مشروع حکومت درلوده، له هر هیواد سره اړیکې درلودلې، زموږ سفارتونه وو. امریکا جمهوریت نه دی راوستی، جمهوریت خو وروسته منځته راغی. امریکا اول افغانستان ته راغلی ده بیا دلته جمهوریت جوړ شوی ده. ګوره اسامه پسې راغلی و، د اسامه کیسه خو ختمه شو. 2-3 ورځې اسامه هغه یې مردار مړی که کار چې شی که تاسو ورته چې نو خو بیا به یې جهاد کړی و د امریکا په مقابل کې، نو دا 20 کاله دوام ولې وکړو؟ یو خبره اسامه پسې راغلی و 20 کسان صحیح ده پاکستان ته، افغانستان ته راغله په لکاو بیا سونه یې جوړ که دا چا ورکه؟ نو وسړیه نو ما خو نه دي راوستي، خو دوی پسې راغلي وای موږ ترورستان ورکوو. همغو ترورستانو سره په قطر کې کېناستل امضا یې ورسره وکړه. نو دی ګوره دی یو سلامونه. خو دوی خو ویلې زه جهاد کوم، نو دوی خو ویلې زه جهاد کوم، جهاد دپاره راغلي وو بیا به یې جهاد کړی و. نو دوی چې دونه تکړه وای خو په همغه ورځ به یې امریکایان بیرته له افغانستانه ویستلي وای. دا 20 کاله دوام ولې وکړو؟ دلته یې ولې افغانان پې شهیدان کړه؟ ولې د خلکو کورونه پې ړنګ کړله؟ دوی که د نار وای په یو کال کې به یې ټول افغانستان ویستلې وه که نه قربانه که. نو دا 20 کاله جګړه دلته ولې وشوه؟ ولې دا ملت په شهید که؟ ولې د خلکو په کورو چاپې ووهل شوې؟ 20 کاله یې دوام کړی. خبرې تا څونه عمر دی اسماعیله؟ زما 21 کاله عمر دی. تا عمر که در امریکا دلته جګړه کړې ده په افغانستان کې. امریکا خو تا پرېغوستې، امریکا له تا ځای ورکړې. ما نه ده پرېښې وسړی، دا زما هېواد دی. زه دلته یو مشروع حکومت ما درلوده. امریکا راغلی وه اسامه پسې، هغه ویلې چې زه دلته ترهګر ورکومه. نو خو ترهګر خو طالب و، طالب ویلې زه جهاد کوم، نو خو جهاد به یې کړی و. نو دا 20 کاله دوام ولې وکړه؟ خو په همغه یو کال کې به یې طالب تری تم کړی و، دغه امریکا به یې وژلې وه، کیسه به یې ختمه وه، حکومت به د دوی په لاس کې و. 20 کاله د افغانان پې ولې ووژل؟ سلامونه الکوزی صاحب او ټول لیدونکو ته، رادیو کې روغ جوړ یاستئ. بخښنه غواړم چې تاسو په خبرو کې هغه څومره ځای مې پیدا کړ. او سلامونه لیدونکو ته وایم. هغه د اسماعیل لور نیوکې پسې نیوکه کې همدا وایي چې بس طالب سره تاسو مثال د بیچاره جمهوریت که در عمر د 21 کال نه هغه به نور ته کوو ځکه چې د ما تقریبا 20 کاله عمر ده. وا سړی نو د تا کله په یادېږي هغه وخت چې امریکا افغانستان ته راغله؟ ولاکه ستا په یاد ستا ټول عمر 21 کاله ده قربانه که. خو موږ هغلته وو چې امریکا څنګه راغله، په چا پسې راغله، امریکا څه غوښتل؟ دوی ویلې موږ جهاد کوو، دوی ویلې موږ جهاد کوو. نو جهاد به یې کړی و، په یو کال کې به امریکا شاملې وه که نه؟ تا خو 20 تا عمر که در امریکا په افغانستان کې جګړه کړې ده ولې یې کوله؟ نو خو په هغه یو کال به یې امریکایان ورک کړي وو. نو په ما یې ورکوئ. لاندې الوکوزی صاحب ناستې دي، له د 2 خبرو جواب ورکړه بیا زه تا منم. زه په درګه دي زه به څه خبرې وکړم. الکوزی صاحب هم ما سره په دې خبرې موافق ده. زه تا د 2 خبرو جواب ورکړه زه یې منم. الکوزی صاحب ما سره دا خبره مني، 100% کې به را سره مني. مهرباني دې وکړئ چې نه مني ما ته دوی چې زه دا نه منم. امریکا راغلی وه او طالب ویلې چې زه جهاد کوم. 20 کاله دوام وکړه، افغانان یې پې ووژل، په امریکا یې ټک هم نه ده کړی. ټوله جګړه د افغانستان په ملي اردو کړې ده، په پلچه کې کړې، په کلینیک کې کړې، په ډاکټر یې کړې، په انجینر یې کړې، په شفاخانه یې کړې، په ماشومانو یې کړې ده. یو ځای هم نه ده پرېښی. مسجد کې بمونه والوځول، شفاخانه کې ماشومان مړه کړل،
مکتبونو کې په ننګرهار کې ماشومان مړه کړل، دا ویډیوګانې پرتې دي. الکوزی صاحب جهاد خبره وه چې د جهاد خبره وه، خو په یو کال کې به امریکا ورکه کړې وه، دوی خو ویلې زه جهاد کوم. نو جهاد به یې په دغه یو کال کې امریکا ورکه کړې وه، 20 کاله په افغانستان کې امریکا څه کول بیا؟ بخښنه غواړم خبرې دې قطع کوم الکوزی صاحب. هغه د اسماعیل وروره تا نه تقریبا شخصي پوښتنې نه درنه کوم، تا نه یوه داسې د ورورۍ پوښتنه کوم. اوس فعلحال چېرته یې زړګیه؟ زه فلحال جرمني کې قربان. ماشاءالله. او درس خو دې ویلی په جرمني کې؟ الحمدلله. ورور مې نو چې نن هم تا ته دا احساس نه کېږي خروج له وطن نه، نو ته خو ځکه چې که چېرته یو میدان کې ناست یې دومره احساس نه درته کېږي دا میدان څومره کند او زوره لري. که چېرته بره غره ته وخیږي هغه میدان به درته ډېر ښکلی ښکاري. را به سموز طالب باندې ما دومره د افغانستان خپله خبرونه زه نه ګورم څومره د پاکستان پخواني ګورم. ما بار 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 مشر نه تر کشره پورې الف نه تر یې پورې وایي چې طالب منګه روزلی ده، منګه تربیه کړی دي، منګ خلک دي، منګ روزلی دي. اوس به راسمه داسې وړ مشخص وایم. طالب وایي چې موږ روسیه وویستله، پاکستان وایي چې موږ ویستلې ده. خو نجیب دا بیان خپله ورکړه، د ولس ترمنځ ناست دي، هغه وایي چې ما ورسره امضا کړې، ما ورسره خط امضا کړه، هغه خلک ووتل شرطونه ما کړل. اوس به راسمه د امریکا شتون، امریکا نوله، طالب راغی، طالب افغانستان ګډ وډ کړه. اول خو یې په چوکۍ باندې مخکې هم جنګ و، په زراو زرو افغانان یې ووژل په کابل کې او په نورو ولایتونو کې. کابل یې کنډواله کړ ځکه چې د مسعود حکمتیار او نور ډلې دا ټول راجګ سول، ګډ وډ یې کړ. افغانستان د نظام په سر جنګ و، چوکۍ په سر جنګ و، کابل یې لوټې لوټې کړ. هغه نه بعد چې کله امریکا راغله، ځکه دوی یو تروریست ځای ورکړی، ځکه دا خپله هم یو تروریسته ډله وله، دوی هغو ته ځای ورکړی په کور کې. دا د امریکا اختار بولي که هر شی بولي، هغو ورته ویل دا سړی لرې کړي یا یې موږ ته راکړي. دوی نو نه پوهېږم څه خوړلي وو چې هغو ته امریکا ته اختار ورکړو. چې امریکا ته اختار ورکړې نو بیا خو ودرېږه، مبارزه وکړه ورسره، مقاومت وکړه، تا ولس ورته پرېښود په رڼ میدان. که نن ته دا وایې چې اشغالو خو د اشغال ته تا لاره واره کړې وه، تا راوغوښتل، تا ورسره په خبرو کې وي، را دې وستل، 20 کاله که ودرېدل، 30 کاله ودرېدل، که هر څومره ودرېدل، زه به اوس درته جیم اوس ووایم، پرېږده سبا دې ما ته مشکل هم جوړ شي. زه د بغلان ولایت یم، د ډنډې غوري یم، چې مونږ نوم لري په د طالبانو ځای ده، مرکز ده. خو زه به په والله بالله په سمت الله دومره غټ قسم وخورم چې د ما په کلي کې بیس نه ده جوړ سوی، د ما په کلي کې نه ده عسکر نه ده راغلی، د ما په کور نه ده راننوتی. زه دا په قسم سره درته وایم. خو طالب بار بار راغلی، د ما مېمنخانې ته م راغلی. ته به طالب سره یو ځای وي، ځکه نظامي نه خبرې ته وکې ده، خبرې ته زړګی ته ما ته لږ وخت راکړه. زه درته څه وایم، منګلو کلی ده، په هغه کې په زراو طالبان ول، څنځو یې کلی ده په زراو. ما وطن ته تاوان نه ده رسولی که ګټه مې نه رسولي. د ما پیدایښت په پاکستان کې شوی، خو زه 3 کلن وم چې افغانستان ته راغلم. د منګه په سړک باندې نه ده تر نامه پورې اغزي ول، هغه موږ ټول ورېبل. منګه سړک چې جوړ کړه په کراچۍ هم جوړ کړه، په کراچۍ په هغه کې به مو خاورې ورته اچولې. زه درته وایم وطن ته خدمت چې چا کړی، په وطن یې زړه دردېږي. داسې نه وایم چې زه یا پاکستانی یم یا هغه یم. او طالب ته ما ځای نه ورکاو، نه مې ورکړی، نه مې عسکر ورکاو. الکوزی صاحب ته لږ پاتې سئ، تا سره مې لږ کار ده، یو څو پوښتنې درنه لرم. وسړی عبدالله ګورې کله چې امریکایان راغله افغانستان ته، زه د لغمان یم، الکوزی صاحب زما وطندار دی، زه هغه وخت متعلم یم. ښه متعلم یم، نو په سړک باندې یو ډله امریکایان داسې ګزمه یې وهلی، یو 15-20 کسان به وو شاوخوا، په اغلب ګمان ټول مسله کسان وو، هغه کسانو د سپیشل فورس ټول داسې له هر څه نه بسته وو. قسم په خدای هغې په لاسونو کې د سراج الدین عکس و او د اسامه. وایي دا تروریستان چېرته دي؟ موږ هغه وخت نه پوهېدو سړی اوس دا څوک پېژني، دا اسامه څوک دی، سراج الدین حقاني، هغه پخوانی تصویر د دوی په لاسونو کې و. جنګ چې ته کوې درسره کوم، او موږ ته یې دا څوک دي، دا تروریستان چېرته دي، د دوی ځایونه موږ ته